نن زه تاسو ته یو ډېر بهترینه زیری لرم. د ننګرهار او د مشرقي د خلکو د بار غوښتنې په اساس باندې بالاخره یقین لیسې په ننګرهار کې خپله څانګه پرانیستله. د یقین لیسه د نورو ښوونځو سره د نورو خصوصي لیسو سره دا ډېره متفاوته لیسه ده. دلته شاګرد ته فکر ورکول کیږي او نظریه ورکول کیږي. او که وګورو موږ او تاسو ډېری زده کوونکي ډېری شاګردان دا د ښوونځي څخه فارغ شي، حتی د پوهنتون څخه فارغ شي، او کله چې د پوهنتون څخه فارغ شي دوی سره دا مفکوره چې زه د چا سره نوکر شم، د چا سره کار وکړم، د چا سره مزدوري کوم، چیرته دنده واخلم. یقین ښوونځی ستاسو ماشومان په یو مفکوره روزي، په یو نظریه باندې روزي چې ستاسو شاګرد یا دغه ماشوم دې سره په آینده کې دا فکر نه وي چې زه د چا سره کار وکړم، چیرته مزدوري وکړم، بلکې دا به په دې فکر وي، دا به په دې مفکوره باندې چې څو کسان ما سره کار وکړي، زه کم کاروبار جوړ کړم، کم یو سیستم رامنځته کړم منظم چې ما سره پکې خلک کار وکړي او ما سره پکې ځوانان مصروفه شي. دا چې یقین خصوصي ښوونځی ستاسو ماشومان په کوم ځای کې روزي، راځئ دلته به هغه برابر شوي سهولتونه را سره وګورئ چې په دې کې د انجونو دپاره جلا یو تعمیر جوړ شوی دی او د هلکانو دپاره جلا یو تعمیر جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د یقین خصوصي ښوونځي شعار دی چې دا ورته کار کوي اسلام، ساینس، ټکنالوژي. یو ځوان دپاره پکار دی چې دا په اسلام باندې پوه شي او د اسلام ترڅنګ په ساینس او ټکنالوژي باندې پوه شي. زموږ او ستاسو دا وطن چې په کوم حالاتو کې پروت دی، مشکل دا دی چې موږ که یو څوک اسلام راونیسي د ساینس او د ټکنالوژۍ څخه ناخبره، او که څوک ساینس او ټکنالوژۍ طرف ته مخه کړي د اسلام څخه ناخبره. انشاءالله تعالی یقین خصوصي ښوونځی به ستاسو ماشومانو ته د دې ترڅنګ چې ساینس او ټکنالوژي ور زده کوي، قرآن ورته هم ور زده کوي. خپل ماشوم ته قرآن زده کړه، قرآن به ورته انشاءالله تعالی هر څه زده کړي. راځئ داخل ته ځو او د یقین خصوصي ښوونځي هغه امکانات ګورو چې کوم دلته د ماشومانو او دلته د ماشومانو په جرأت لوړونه باندې کار کیږي چې ماشومان هغه مقالې چې دوی د ځان سره لري، هغه خبرې چې دوی د ځان سره لري، نو دوی ته دلته موقع ورکول کیږي. او دا په دې خاطر باندې چې ډېری ځوانان موږ او تاسو ګورو چې هغه حتی په 12م صنف کې هم خو دا جرأت نه لري چې سټیج ته ودرېږي او خبرې وکړي. السلام علیکم استاد محترم، ښه وبخئ چې مزاحم وشو. غواړم چې وطنوالو ته، هیوادوالو ته چې دغه کم یو بهترینه فرصت برابر شوی دی. ما وختي ویل چې د ننګرهار ولسوالۍ ته زه بهترینه زیری لرم. کله چې استاد زه په مکتب کې وم، اتم کوچنۍ زره موږ ویلې وه، وایي په سترګو نه ښکاري، په میکروسکوپ کې ښکاري، خو تر ننه پورې مې نه ده کتلې. الحمدلله دا د دې وطن راتلونکي ځوانان دي، راتلونکي مشران دي او راتلونکي رهبران دي. یقین خصوصي ښوونځی چې کم شاګرد هم دلته روزي، انشاءالله تعالی د دې ځای نه د فراغت نه بعد دا به یو کامل انساني، دا به په ساینس پوهي، دا به په ټکنالوژي پوهي او دا به په قرآن باندې پوهي. دې خواته د بیولوژي څانګه ده، تاسو فکر کوم د بیولوژي استاذي، او دلته بیا د کیمې هغه ټول مواد ایښي دي. په دې کې لاس وال به زه هم لږ ښه ځکه نه چې دلته نو دغه ټول هغه د کیمیا چې کم تجربې کېږي او هر څه په کتاب کې لوستل کېږي، نو دلته به عملي به یې ګوري. دلته که به یې وګورو دا د فزیک برخه ده او د دې ترڅنګ دا د ریاضي برخه ده، او ټول هغه مواد چې په دې کې استعمالیږي هغه همدغلته موجود دي. ترا سیستم ولوسته پوه شو، دلته تاسو ته زه اوس عملي ښیم. نو موږ وایو چې اعتراض سیستم د چی نه جوړ شوی دی؟ د ګردو نه، د حالبیانو نه، مثانې نه او د اضافي موادو د وتلو د لارې نه. ماشاءالله 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 ماشاءالله. استاده کله چې دا کمپیوټر نوی په افغانستان کې رواج شوی، نو یو چا بچا نه پوښتنه وکړه چې زوی دې درس وایي، وایي ښه دی کمپیوټر هم چالانولی شي. نو ستاسو شاګردان خو ماشاءالله د پریپ او د نرسري نه به کمپیوټر چالانولی شي. د ویډیو ایډیټینګ په برخه کې لکه په ډېر جګ لیول چې دی موږ ورته تدریس کوو. دا هم د یقین خصوصي ښوونځي کتابتون دی. په تفریح کې او یا په هغه وخت کې چې شاګردان غواړي مطالعه وکړي او دوی د کتاب د اغوستلو وس نه لري یا په کور کې د مطالعې دپاره موقع نه لري، نو دلته بېلابېل هغه کتابونه چې د ماشومانو فکر ورسره نوښت کوي، ترقي کوي، نو دا د کتابتون برخه ده. او ماشاءالله دلته مختلف قسمه
کتابونه شته دی غواړو یې د درست نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن جنت وطن غواړو یې د درست نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت 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 وطن